کله چې د نوح علیه السلام د کوم د تبعۍ نه وروسته الله تعالی د ځمکې پر مخ داسې یو ښکلی قوي مخلوق پیدا کړ چې د دوی جسمونه ډېر لوړ غټ قوي کلکې ارادې لرلې، ښکلي مخونه یې لرل، د ښایست ثاني نه وه، سرخي او سپېده یې په مخ کې له ورایه ښکارېده، ښکلی شانداره تهذیب، ښکلي کورونه. الله تعالی دوی د دنیا د هر نعمت نه برخمن کړي وو او د دوی په باره کې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې تر دوی ما بل ښه کوم نه دی پیدا کړی. د قوم عاد په باره کې د قرآن کریم نه بغیر په کوم بل آسماني او یا داسې سپېڅلي کتاب کې څه نشته، نو ځکه د دې د قوم نقشه او بنیاد یوازې د قرآن کریم نه ثابت دی او په قرآن کریم کې د دوی په باره کې ویلي شوي دي او د دوی د ژوند ښکلا یې ستایلې ده. تاریخپوهانو ذکر کړي ده چې د عاد په نوم یو شخص چې د نوح علیه السلام د څلورم نسل نه و او د سام اولاد و، د هغه شخص اولاد او پوره قوم د عاد په نوم یادېده. دوی د کلکې ارادې خاوندان و، ښکلي کورونه یې د لوړو غونډیو او تیږو په سر جوړول چې خدای پاک په قرآن کریم کې د ارام ذات العماد یعنی ماڼیو والا په نوم یاد کړي دي. ارام د دوی تر ټولو یو ښکلی او قوي ښار و. د کوم ښار اثار چې په 1990 کال کې د یوې شخصي کمپنۍ لخوا کشف شوي او پیدا شوي و. دا ښار اوس د عمان برخه ده. د بحریه عرب او بحریه احمر ترمنځ عمان، حضرموت، بحرین او د مغربي یمن پورې یوه لویه او سپېره دښته ده چې د القا په نوم یادیږي. دا د دنیا تر ټولو عظیمه ستره صحرا ده، کوم چې مساحت یوې څېړنې له مخې 25 لکه مربع کیلومتره دی. په دې صحرا کې سپین او سور رنګ لرونکي تر 1000 زیات د شګو غرونه دي چیرته چې کوم څه په میلیټونو کې ورکېږي. یو وخت کې دا د نړۍ تر ټولو ښکلي شانداره زرغونه او بډایه علاقه وه چې کوم عاد پکې موجود و او هغې پکې ژوند کولو. او نن ورځ دا هیبتناکه صحرا د الله تعالی د ډېرو او خلاصو نشانو څخه د ځمکو د خلقو لپاره یو عبرتناکه ځای دی. په قرآن کریم کې الله فرمایي هغه ارام چې د ماڼیو والا دی، کوم مثال مې په کوم ملک کې نه دی پیدا کړی. بعضي مفسرینو لیکلي دي چې ارام د عاد د نیکه نوم و. ډاکټر اسرار احمد فرمایي چې ځینې عام تاریخ پوهان وایي چې ارام د عاد د کوم د شاهي خاندان تخلص و. پر هر یدور کې چې کوم تاریخي ښار اوس پیدا شوی دی د هغه د اثارو له مخې ښکاري چې په دې ښار باندې 10 داسې ماڼۍ جوړې شوي دي چې په نن دنیا کې مثال نه لري. ویل کېږي چې دا ماڼۍ شاداد د اتمام سره یو ځای جوړې کړي دي. هغه د دې کوم ډېر غټ بادشاه و. د ده د قد او د ځوانۍ د جسماني طاقت هیڅ مثال نه و. په داسې یو لوړ معیار او ښکلي ودانۍ چې د کوم جوړې کړي دي له دوی مخکې بل هیڅ کوم داسې ماڼۍ او تعمیرات نه دي جوړ کړي. شاید له دې وجې دغه ښار د شداد د ارضي جنت په نوم په تاریخ کې مشهور دی چې خلک په آخرت په بدل کې داسې جنت انتخاب کړي. کله چې دا جنت په پوره ډول جوړ شو، شداد دا پرېکړه وکړه چې له خپلې محبوبې سره هلته لاړ شي، نو پر دوی باندې د الله تعالی غضب نازل شو او دوی ټول هلاک شول او هغه تعمیرات چې دوی جوړ کړي وو ختم شول. او د دې پر اعتبار یو آیت چې د کوم عاد باندې راغلی خصوصي غضب او شداد پر جنت باندې نازل شوی دی. د بل روایت له مخې چې د عاد زوی شداد د جنت په متعلق او د هغه د خصوصیاتو په باره کې خبر شو، نو د همداسې جنت د جوړولو پرېکړه یې وکړه او هلته یې په صحرا کې پر ماڼیو جوړولو پیل وکړ او د 300 میاشتو شپه او ورځ زحمت نه وروسته یې جنت جوړ کړ، په کوم کې چې شانداره ماڼۍ او د اوبو ابشار چې په عمل لهجه کې ورته جرړې هم وایي دا ټول شامل وو. د شهادت عمر 900 کلنۍ ته رسېدلی و. یوه ورځ د کوم خلکو ته د جنت د سیل کولو دعوت ورکړ. د هغه وخت مطابق هغه له خپلو خلکو سره روان شو. د ارام ښار یوې دروازې ته نږدې شو چې د الله تعالی غضب پرې راغی او شداد یې له خپل جنت سره ژوندی ښخ کړو. د نوح علیه السلام د قوم نه وروسته قوم عاد هغه قوم و چې د بتانو عبادت یې شروع کړو. علما جلال الدین فرمایي قوم عاد
ډېر بېنهایته زورور قوم و. ټول بت پرست او په مختلفو ځایونو کې د دوی د بتانو مختلف نومونه وو او د دوی د ځینو بتانو نومونه بودا، سمیر او سوها وو. تاریخ پوهان وایي چې د دوی خدایان هم د نوح علیه السلام د قوم په څېر وو چې واد، سوا، یهوز، یهوک او نصر وو. کله چې دا قوم د بت پرستۍ او شرک اخري حد ته ورسېدو، انتها نه واوښتو، نو خدای پاک د دوی د قوم یو نیک او صالح بنده پر دوی باندې پیغمبر مقرر کړ. حضرت هود علیه السلام د عاد د قوم تر ټولو معزز، نیک پرست او ښه انسان و. حضرت هود علیه السلام دوی ته وویل چې ورونو، یوازې د الله تعالی عبادت وکړئ، د هغه سوا ستاسو بل هیڅ کوم خدای نشته. او د قوم عاد مشرانو هغه ته وویل چې ته موږ ته په نظر کې احمق راځې او دروغجن یې د موږ لپاره. او حضرت هود ورته وویل چې زه د الله تعالی پیغمبر یم او د هغه پیغام تاسو ته رسوم. دوی ورته وویل چې ته موږ ته د دې دپاره راغلی یې چې موږ هغه خدای پرېږدو چې موږ پلار او نیکه ورته عبادت کوو او صرف د یو الله تعالی عبادت وکړو. نو ورته ویل چې که ته رښتونی وې چې د کوم غذاب نه ته موږ ډاروې، هغه غذاب په موږ باندې راوله. حضرت نوح علیه السلام دوی ته د ډېر زیات وخت وروسته په بار بیا هم نصیحتونه کول. کله به یې ورته د الله د رحمتونو یادونه کول او کله به یې ورته د هغه د الهي غضبونو کیسې بیانولې. او د نوح علیه السلام د قوم د تباهۍ ټولې وجې ورته وښودې، خو هغه خلک ړانده وو او ډېر غرور یې په خپل طاقت کوو. الله تعالی په ځینو روایتونو کې فرمایي چې دوی تر ټولو کبرجن خلک وو. ویل به یې چې له موږ څخه طاقتور څوک دي؟ 14 خاندانو د عمان نه نیولې تر یمن پورې ښکلې شانداره زرغونې ځمکې او خوږې اوبه لرونکي چینې، میوهداره ونې د الله تعالی د هر نعمت نه برخمن وو. د ټولو نعمتونو هغوی په زیات کبر او تغابر اخته کړل. حضرت هود علیه السلام د خپل قوم لارې د راوستلو لپاره زیاتې هیلې کوششونه وکړل، خو پوره نه شو. خو د عاد قوم نوح علیه السلام ته د یو جادوګر فکر کولو. خو بالاخره هغه ورځ هم راغله چې هود علیه السلام د الله تعالی په درګاه کې خدای څخه غوښتنه وکړه چې یا خدایه، د خلکو ماته دروغجن وویل، ته زما مدد وکړه. او الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی نبی په لنډ وخت کې به دوی په خپلو ټولو کړنو پښیمان شي. او د خپل پیغمبر سوال یې قبول کړ. د وریځو فرښتو ته الله تعالی امر وکړ چې باران بند کړي. د چینو فرښتو ته الله امر وکړ چې ټولې چینې وچې او اوبه باندې کړي. په لږ وخت کې د الله تعالی ټول غضبونه پرې راغلل. ونې وچې شوې، غله، میوه، هر څه له منځه لاړل، په یو ویرانه دښته بدل شول. ټول قوم د وچکالۍ د لاسه در بدر خاورې په سر شول. دا هر څه د 3 کلونو دپاره و. نو د هود علیه السلام نه د خپل قوم دا بد حالت ونه لیدل شو او دوی ته بار بار ویل چې د الله تعالی نه بخښنه وغواړئ، د هغه په دربار کې لاسونه اوچت کړئ، هغه به په تاسو باندې هر څه بیرته راولي، ستاسو طاقت به بیرته څو چنده کړي، تاسو به ښېراز، آباد او خوشحاله شئ. نو دوی وویل چې هود، تا زموږ لپاره کوم ظاهري دلیل نه دی راوړی، ستا په تش ویلو نه موږ خپل خدای پرېږدو او نه پر تا باندې ایمان راوړو. او موږ خو دا فکر کوو چې ته زموږ کوم یو خدای لیونی کړی او له لارې یې ویستلی. په هغه قومونو کې دا دستور و، کله به چې په کوم باندې مشکل راغلل نو به هغه به بیت الله شریفه ته لاړ او د خدای نه به یې بخښنه وغوښته. او کافر هم په دې باوري شوي وو چې د دې ټولې نړۍ یو تر ټولو لوی قوت موجود دی چې دا نړۍ کنټرولوي. د قوم عاد 14 تر ټولو محور مشران مکې ته لاړل، چېرته چې د معاویه بن بکر حکومت و. د یوې میاشتې لپاره هلته پاتې شول او پوره میاشت دوی خدای ته سوال او زاري وکړه او د باران غوښتنه یې په بار سره وکړه. چا چې دعا کړه د هغه سردار نوم قایل بن اکبر و. خدای پاک په دوی باندې 3 رنګه وریځې راوستې، سپینې، تورې او سرې.
او بیا له اسمان څخه یو آسماني غږ راغی چې له دې څخه یو ډول غوره کړی. نو دوی تورې غوره کړې ځکه چې تورې د یو سخت باران امکان درلود. د اسمان نه आवाज راغی چې تا د تباهي وریځې غوره کړې. د هغه ټول قوم ډېر خوشحاله و. د ځینو روایتونو له مخې فرمایي چې کله چې دوی هغه عذاب ولیدو چې د وریځې په صورت کې د دوی د میدانونو په طرف را روان و، دوی دا فکر کولو چې په دوی باندې به باران وشي. خدای پاک وفرمایل چې نه، دا هغه چیز نه ده چې تاسو غواړئ، بلکې دا هغه څه دي چې تاسو د دې باره کې ډېره بیړه کوله. یعنې ستاسو آخري وخت په کوم څه کې چې د هر څه د تباهۍ یو لوړ عذاب پروت دی، او کوم څه چې د الله په امر سره هر څه له منځه وړلی شي، او ګناهګارو ته الله تعالی همداسې سزا ورکوي. الله تعالی دا عذاب د 10 شپو 8 ورځو لپاره په مسلسل ډول وساتلو، او هغه عذاب هیڅوک په زنده ډول پرې نه ښودل. په کلیو، ښارونو او غرونو کې هیڅوک داسې پاتې نه شول چې ژوندي وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې هغه اور چې د عاد علیه السلام قومي تباه او برباد کړ، د دوزخ د اورونو څخه د یوې ستنې په اندازه سوری راغلی و، او هغه ټول قوم یې تباه او برباد کړ. الله تعالی د هغه خطرناک عذاب څخه حضرت هود علیه السلام او د هغه ملګري په پوره ډول محفوظ وساتل. ویل شوي دي چې عایشه رضی الله تعالی عنها زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله نبی، خلک چې ورېځې ویني خوشحاله کېږي، او ته چې ورېځې وینې خفه کېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې څوک خبر دي چې په دې ورځو کې د عاد علیه السلام د کوم رقم عذاب نه دی.